الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر هجري تاسو نشي حاصل ولي البر جنت يا البر ثواب دنيكي حتى تردي تنفقوا تاسو خرج كي مما دهغ سنا تحبونا جتاسي خوخوي كمال جتاسو تا محبوب دي وما او هغس تنفقوا جتاسو خرج كي من شيء چهر شوي فإن الله بشك الله پاک به پهغي من عليم پويده بدل بدر كي كل الطعام طول د خوراک سيزونا كانو حلا حلال او جائز لبني اسرائيل د بني اسرائيل د فارا الا مگر ما هغا حرما چې بن کړو اسرائيل يعقوب عليه الصلاه والسلام على نفسي فخپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکې د نازلې دلو د تورات نا قل تورتو يا فأتو تاسو راوړی بالتورات تورات فتلوها پسول لیهغا ان کنتم صادقین کچرتا تاسو یستی رشتونی رشتیا وینکی فمن افترى على الله الكذب فمن افترى چاچی جوړ کړل على الله فالله باندې الكذب دروغ من بعد ذلك رستد دینا فأولئك امدا کسان هم الظالمون خاص هم دی ظالمان دی قل تورتو اے نبی صلی الله علیه وسلم صدق الله رشتیا ویلی دی الله پاک فاتبعوا تاسو تابداری وکي ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه الصلاة والسلام حنیفا چکلکو په توحید باندې ابراهیم علیه السلام وما كان من المشركين او نود مشركاننا ان اول بيت بشك اول دكورنا يا ان اول بيت بشك اول دكورنا وضع چکه خوستل شوی د الناس د خلقو د پارا یعنی د خلقو د عبادت د پارا للذي خامخا هغه د ببکتا شف مکه کې ده مبارکن د ډیرو برکتونو والا ده وهدن او هدایت ده للعالمین د پاره د خلقو فيه پدغه کور کې آیات ډیر نخدي د الله د قدرت بینات واضح مقام ابراهیم زید و دریدلو د ابراهیم علیه السلام دام داغه نه خونه و نه خلا ومن دخله وسوق داخل شو هغیتا کان امنا شد امن والا ولله خاز الله دفار علی الناس لازم ده په خلق مان حج البيت حج کول د بیت الله من استطاع سوق چی طاقت لري الیه غیت سبیلا دلاری ومن کفر چاچ کفر کو فإن الله بشك الله پاک غني بحاجت عن العالمين د خلقنا قل يا أهل الكتاب قل تورتوا يا اے نبی صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے د کتاب والاو لم تکفرون تاسی ولی کفر کوي بآیات الله د الله پایاتونو باندې والله شهید الله تعالی خبردار دی علامه پاغسمانه تعملون چې تاسی کوي قل تورتوا اے نبی صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے د کتاب والاو لم تصدون عن سبیل الله لم تصدون تاسی ولی بندوي عن سبیل الله د الله د لارنا من هغه چالرا آمن چې ایمان راوړی دی تبغونها چې تاسی لټوي د دغه لارې د پاره عوجن کوګواله
وانتم شهداء او حال دار چې تاسو پويږئ وما الله او ند الله تعالی بغافل نا خبر عما د هغه سنا تعملون چې تاسو عملونه کوي یا ایها الذين امنوا اے د ایمان والاو ان تطيعوا کچرتا تاسو تابعداري وکي فريقا دی ویډلې من الذين دحای کسانونا اوتل کتابا چې ورکړی شوی د کتاب يردوکم تاسو بواړی بعد ایمانکم رستاد ایمان تاسو نه کافران وکيف تکفرون او سرنګ تاسو کفر کوي وانتم او حال دار تاسو تتلا لستل کې دیشي علیکم بتاسو باندې آیات الله د الله آیاتنا یعنی قران وفيكم او پتاسو کې رسوله پیغمبر د هغه دی چې کله ژوند دی او د هغه د مرګ نه وروسته دغه سنت دی ومن يعتصم سوچ منګول ولګي بالله د الله په دین باندې فقد پتاخ سرا هدیا دی ورسول شو الى صراط مستقيم لاري نغتا یا ایمانو اید ایمان والاو اتقوا الله ویرګي د الله نا حق تقاته پلایق ریدلو د هغه نا حق تقاته پلایق ریدلو د هغه نا ولا تموتن او تاسو ممرئ الا مگر وانتم په داسې حال کې چې تاسو یې مسلمون مسلمانان واعتصموا او منګول ولګوي بحبل الله د الله پر سای باندې چې قران دی جميعا طول ولا تفرقوا او مدل ډل کیږي ولا تفرقوا او مدل ډل کیږي واذكروا یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله علیکم بتاسو باندې اذ کنتم ارکلا جتاسو وی اعداء دشمنان فالف نو جوړه خرا واستلو بین قلوبکم پمن د زړونو تاسو کې فاصبحتم متاسو ګرځیدلې یتاسو سبحکو بنعمته په سبب د نعمت د هغه باندې اخوانن ورنا وکنتم موتاسو وی علی شفا حفرة پغاړه د کند من النار دورنا فانقذکم نخلاص کړلې تاسو بچ کړلې تاسو من هذا غینا کذالکم د قشانتی یبین الله بیان الله تعالی لكم تاسو ته آیاتی خپل احکام او آیاتنا لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو هدایت حاصل کړئ ولتکم منکم ولتکن او خامخاشدی یویدی منکم تاسونا امه یو جماعت وډلا يدعونا چرا بدل بکي الى الخير خير تا نیکی طرف تا ويأمرون وامر بکي بالمعروف فنیکی باندې وينهون او منع کول بکي عن المنکر د نارواونا واولئک دا کسان هم المفلحون خاصم دی کامیاب دی ولا تكونوا تاسو مکیږئ کالذین پشان ده کسانو تفرقوا چاغی ډلې جوړې کړې دي واختلفوا او اختلاف کړي دي من بعد رستما د هغه سنه جاءهم البينات چراغلیو د تحکار دلیلنا هو اولئک دا کسان لهم د دیر فر عذاب عظیم عذاب دی عظیم لوی یوم تبیض وجوه فکم ورځ باندې چې تکسبین بشي بعض وهنا بعض مخنا وجوه بعض مخنا د اهل سنت والجماعت د مؤمنان وتسود او تکتور بشي وجوه بعض مخنا د مبتدعين فاما الذين هرجها کسان دي اسودت چې تورشوي دي وجوههم مخنا د هغه اکفرتم دی تبو ویل شي چې تاسو کفر کړو بعد ایمانکم رستا د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب پس وسکی عذاب بما کنتم بسبب د هغه سمانی چې تاسو یې تکفرون کفر کوونکی واما الذين بشارت او زیره او هرچها کسان دي ابيضت چې سپین شوي دي وجوههم مخونه د هغه
ففي رحمت الله دی بی پر رحمت د الله کې یعنی جنت کې هم دی چې فيها په هغې کې خالدون همیشه بوي تلک آیات الله دا آیاتنا د الله دی نتلوها چې منګ لولو هغه علیک پتا باندې بالحق په حق سره وما الله ند الله پاک یریدو چې اراده وکي ظلمن د ظلم للعالمین د پاره د خلقو ولله ما فی السماوات خاص الله په اختیار کې هغه سری په اسمانونو کې دي وما او هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي وإلى الله خاص الله تعالی ته ترجع الامور ورګرځېدل شي ټول کارونه کنتم خیر امه کنتم تاسو یاستئ خیر امه غوره امت اخرجت چې تاسو راښکاره کړی شوی استئ راویستلی شوی استئ للناس د خلکو د پیدې د پاره تأمرون چې تاسو به امر کوئ بالمعروف په نیکۍ باندې وتنهون او تاسو به منع کول کوئ عن المنکر د نارواونه وتؤمنون بالله او تاسو به ایمان لرئ په الله ایمان کامل شرعي ولو آمن اهل الكتاب ترغیب د ایمان طرف ده کچرته ایمان راوړی وی اهل کتابو لکان خیر لهم نو خامخاوی به دا ایمان راوړل غوره د دی د پاره لکان وی به دا ایمان خیر لهم غوره د دی د پاره منهم المؤمنون بعضی د دین مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون نو زیاد د دین فاسقان او نافرمان دي لن یضروکم اچری دی زر نشی در رسولی تاسو ته دا اهل کتاب الا مگر اذن بدر دی دخلی اذن بدر دی دخلی هو ان یقاتلوکم کو چرتا دی جنگو کی تاسو سرا یولوکم الادبار دی به وګرځي تاسو ته شاګانې یعنی تاسو سره جنگ نشي کوله ثم لا ينصرون به به سره امداد نشي کېدلی ضربت تا پکړې شوی دی وهلې شوی دی علیهم الذله په دی باندې ذلت اينما ثقفوا کم ځای کې چې دی مونږ کړې شي الا مگر بحبل من الله پر سیبان من الله د الله طرفنا وحبل من الناس او پر سی من الناس د خلقو وباء او دی اختشوی دی بغضبن په غصې سره په غضب سره من الله د الله د طرفنا وضربت او وهلی شوی دی علیهم المسکنه په دی باندې خواری ذالک دا بانهم بشک دی کانو یکفرون چې کفر کوو بآیات الله د الله په آیاتونو باندې ویقتلون الانبیاء او وجلی پیغمبران بغیر حق پنارواو سره ذالک دا کفر د دی او دا وجل د دی پیغمبرانو لرا بما عصوا په سبب د هغه څه چې دی نافرمانی کړې وه وکانو او دی یعتدون د حدنا تجاوز کوونکي لیسو سواء ندی دی برابر ټول اهل کتاب یو شانتی ندی من اهل الكتاب بعض د اهل کتابونه امه یوډاله قائمه چکلکا ولاړه ده په دین د الله باندې یتلونا چلولی آیات الله د الله آیاتنا انا الليل په وختونو د شپې کې وهم یسجدون او د سجدي کوي یؤمنون بالله د ایمان لري فالله واليوم الاخر او فرض رستنی باندې ويأمرون او د امر کوي بالمعروف په نیکۍ سره وینهون او دی منع کول کوي عن المنکر د نارواونه ویسارعون او دی کوشش کوي فی الخیرات په نیکو کارونو کې واولئک هم دا کسان من الصالحین دی د کاملو نیکانو نه دي وما یفعلوا من خیر وما او هغه څه یفعلوا چې دی کوي من خیر د نیک عملنا فلن یکفروه اچری بعد محروم نکړی شي د هغې د ثوابنا والله الله پاک علیم پوهه دی بالمتقین په متقیانو باندې ان الذین کفروا
یقینا ها کسان چې کفر کړي دي لن تغنیا اچری بعد دفعن کی عنهم ددین اموالهم مالنا ددی ولا اولادهم نا اولاد ددی من الله د عذاب د الله نا شیئا زشه واولئکم دا کسان اصحاب النار دور والادی هم دی فیها په دی اور کې خالدون همیشه بوي مثل ما ينفقون مثال د هغه څه چې دی خرج کوي په هذه الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې په دې ژوند د دنیا کې کمثل ریح پشان د باد او د سیلې دی فیها چې په دغه باد کې سرن یخه غلی وي اصابت چې ورسیږي دغه باد حرث قوم فصل د یو قوم ته ظلموا داسې قوم چې ظلم کړی وي انفسهم په خپلو ځانونو باندې ظلم نه مراد کفر او شرک فاهلکته نو تبا کړي هغې لره هغه فصل د مشرکانو اعمالم برباد دي معنی وما ظلمهم الله او ظلم نه کړی په دی باندې الله پاک ولكن انفسهم لیکن دی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي دي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والاو لا تتخذوا تاسو منی سی بطانتن دوستانه دراز بطانتن رازدار یا دوستانه دراز من دونکم سواستاسونا ولی لا یألونکم دی کمی نکی ستاسو دپارا خبالن پورانی کی په فساد کی ودو او دی خوخی دا یهود ما هغه سعنتم چې تاسو ته تکلیف درکوي قد بدت البغضاء په تحقیق سره ښکارا شوې ده کینه من افواههم د دې دخلونا وما او هغه څه تخفي چې پټي صدورهم سینې د دې اکبرو هغه خو ډیر لوی دی یعنی کم حسد او کینه چې دې پړونه کې ده قد بینا فتحقیق سره من واضح کړی دی بیان کړی دی لکم تاسو ته الآیات آیاتنا یا الآیات نخی د دشمنی د دوی ان کنتم تعقلون کچر د تاسو د عقل نه کار اخلي سوچ کوئ ها انتم خبردار تاسو اولائی دا کسان استی تحبونهم چې تاسو مینا کوئ د یهود سره ولا يحبونكم او دی مینا نکي تاسو سره وتؤمنون او تاسو ایمان لري بالکتاب په کتابونو كله ټول باندې واذا لقوكم او ارکلا چې دی مخامخ شي تاسو سره قالو دی وای آمنا مون ایمان راوړی دی واذا خلو ارکلا چې دی خلو من لاړ شي تاسو نه جدا شي عضو چکونه لګي خلی لګي علیکم پتاسو باندې نه علیکم منا غوسوی پتاسو باندې الاناملا پسرونو د غتو باندې من الغیظ د غسې د وجنا قل تورتو یا موتو مړ شی بغیظکم پخپل غوسه کې ان الله بشک الله پاک علیم فید بذات الصدور فرازونو د سینو باندې ان تمسسکم حسنه تسؤهم ان تمسسکم کچرتا ورسیږي تاسو ته حسنه خ حالت خوشحالی در باندې راش تسؤهم غمجن کوي خپکای دي کافرانو لرا و ان تصبکم کچرتا ورسیږي تاسو ته سیئه بد حالت یفرحو دی خوشحالیږي بها په هغه باندې و ان تصبروا کچرتا تاسو صبر وکي وتتقوا او ځان بچی د دوستانه د يهود او نصاراونه لا يضركم ضرر نشي در کوله تاسو ته لا يضركم ضرر نشي در کوله تاسو ته کیدهم چل دای شیئا هیڅ ان الله بشک الله پاک بما په هغه سبان یعملون چې دای کوي محیطون راګرون کېده واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال واذ غدوت هر کله چې ته سحر وخت وتل من اهلك د خپل کورنا تبوئ المؤمنين تیار اولتا المؤمنين مؤمنان لرا
مقاعد زینا دناسته للقتال د پاره د قتال او د جنگ مورچې د تیارولې والله سميع الله تعالی اوریدونکو د علیم فیده پار سباندې اذ هم الطائفتان ارکلا چې قص کړو دوه وډلو منکم استاسنا بنو حارثه او بنو سلمہ ان تفشلا چې کمزوري ښکارا کې دا دواړه ډلې والله وليهما الله تعالی مددګارو د دې دواړو چې مضبوط کړل وعلى الله خاص فالله باندې فليتوكل المؤمنون ځان دی وسواري مؤمنان ولقد بتحقيق سره نصركم الله مدد کړه استاد سره الله پاک به بدرن په بدر کې وانتم اذله او حال دا چې تاسو لګوي کمزوري وي فاتقوا الله ويرګي د الله نه لعلكم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر